کې چې دوی قوي ملاتړ درلوده او د طالبانو صفوف یې بمبارول، خو بیا هم طالبان د داعش په خلاف ځپونکي عملیات هر وخت کړي، هم له امریکا سره په جګړه کې او هم د داعشیانو سره. دا یو حقیقت دی چې داعش د امریکا پروژه ده، داعش د امریکا پروژه ده، د حقیقت نه انکار نشي کېدلی. خو دلته یو بله خبره هم کېږي، دا خبره منئ او که نه تاسې داسې ویل کېدل چې کله چې په ننګرهار کې، په کوټ کې، بټي کوټ کې، شینوارو کې، اچین کې، په دې ځای کې چې طالبان له داعشیانو سره په جګړه شول، نو داعشیان او طالبان دواړه یو برابر امریکایانو سپورټ کول، اکمالول، ترڅو د دوی ترمنځ دا معلومه شي چې څوک ګټونکي دي. حتی تر دې پورې ویل کېدل چې دا د طالبانو یوه ازمایښتي جګړه وه، ترڅو امریکایان یې وازمایي چې دوی بیا وروسته له دې څخه چې جمهوریت ځي دوی کولی شي او که نه چې افغانستان کنټرول کړي. یعنې دا وایي د طالبانو یوه ازمایښتي جګړه وه چې امریکایانو په ازمایښت کې اچولې وه. دا منئ؟ امریکانو ازمایښتي جګړه وه، ما داعش یې سپورټ کوو، په طالبانو یې بریدونه کوو. دا څه رقم ازمایښتي جګړه وه؟ په کوټ، شینوارو، اچین په هغه برخو کې په طالبانو بریدونه نه کول، اکمالول یې. دا په ټوله دغه کې راپورټونه پراته دي او دا منل شوې خبره ده. والا بېشک ډېر قوي. هغه د تا د ملا برادر خبره خو هم حقیقت شوله. د ملا برادر اړوند ګوره، ما درته د سرچینې نوم ښودلی و، د هغه سرچینې چې تاسو هم د سرچینې نوم پکې که نه، دا څه رقم سرچینې دي تا خدای د خوار نه؟ ګورئ، خو مسؤلیت یې ماته نه راجع کېږي، همغه سرچینې ته راجع کېږي. ما ویلي و چې کاکتوس نیوز داسې وایي، د کاکتوس نیوز خبر مې راخیستی و، او کاکتوس نیوز هغه رسنۍ ده، کاکتوس نیوز، چې ستا دپاره معتبره ده. که معتبره نه وای تا ولې ورسره مرکه کوله؟ مرکه خو زه تا سره هم کوم، نو دا معنا خو نه له ما سره مرکه نه کوې، له ما سره مرکه نه کوې. دلته موږ او تاسو مجلس ته و بحث ته سره ناست یو، پر موضوعاتو سره غږیږو، خو ته هغلته رسمي دعوت شوی بله خبره اوس زه معتبر نه یم، زه خود معتبر یم چې را سره ناست یې. ته جنرال یې او زه جنرال نه یم. بلې خبره نه خبره د څه شي نه؟ دغه امریکا دا د مهاجرتونو لړۍ درولې ده، دا خو یې ډېر بد کار نه ده کړی. دا یې والا دومره ښه کار کړی دی، که رښتیا درته ووایم، په دې زه خوشحاله یم. نو که اسیب افغانستان ته راولېږه، هغه سره به بیا موږ څه کوو؟ خو تا یار دی، ته به یې ساتې. ته به ورسره ناست وې، تا ملګری دی او موږ ملګری دی، باید ویې ساتې. تر پرونه پورې د فالوورز په پیدا کول، ورسره به څنګ کې ناست وې. ما په اسیب فالوور پیدا کول، خود دې په اسیب پیدا کول. وای زوی د من نسه صاحب صاحب، داسې په اوله ورځ لایف راغلم، په اوله ورځ ما 50,000 فالوور په یوه هفته کې یوله. په هغه ځای کې خو د په ولي الله او په قلیل او په درګي ډانډې رئیس هغه لاړه، هغه آی ډي بلاک شوله، ولي الله او قلیل او دا خبره، هغه آی ډي لاړله. او بل دوه آیډیانې زه نورې لرم چې یو یې 3 لکه فالوور لري، یو 150,000. ته اوس عجیبه خبرې کوې. او هغه ته چې زه ډېر راغلی یم، 2 یا 3 یا 5 برنامو ته ډېر نه ډېر نه یم راغلی. والا دا ما اکاونټ مې چې یو 2 هفتې درکړی وای چې ما په حسیب فالوور پیدا کوه. ګوره زه چې ټیک ټاک ته راغلم، د اسیب 4 لکه فالوور. نه نو اوس اسیب په تا پیدا کړل که تا په اسیب پیدا کړل؟ زه خو وایم چې تا په اسیب پیدا کړل. د هغه 4 لکه فالوور چې زه ټیک ټاک ته راغلم، اوس د ما مو ګوره، د هغه مو ګوره. ما یو کال خیر له دې بحث به تیر شو. ته اسیب خپلو کې سره جوړېږئ، موږ هم په منځ کې نه ځایږو. تاسو پخواني یاران یاست. ډېر پخواني یاران یاست. پیسې تاسو اخیستلې، خپلو کې هم سره تقسیمولې او بیا یاران مونږ نه هغه تقسیم کړي نه دي، هغه پیسې ټولې ما اخیستې دي، هغه هم تقسیم کړي نه دي. دوی بیچارهګان مې پرې باسلي دي. خو دعوا خو په هغه بیچاره وکړه، وای دا اخیستې. هغه خو انجینر صاحب ناحقه رانه دغه که پیسې ما اخیستې دي، 15,000 روپۍ دي، ټولې ما سره دي. زیړې بشکې پرې اخلم.
زیړې بشکې پرې اخلم بیا. یو بله خبره هم همدې مارکو روبیو کړې ده. دی ویلي دي چې طالبان د افغانستان پر ټوله خاوره تسلط نه لري او همدا باعث د دې شوي دي چې د داعش شمېر ډېرېږي. هغه د تا خبرې د بلې شپې اورېدلې دي چې پنجشیر او بغلان سقوط وکړو، نو سرچینه یې تی بس خلاص. پنجشیر او بغلان خو د طالبانو له ولکې وتلي دي، د حقانیانو په ولکه کې دي. و دغه خبره به هغه هم که اورېدلي څه ورته مارکو. نو په سیاست کې خو دا ډول لوبې وي، لکه اوس مجاهدین یو مجاهدین ول کله چې افغانستان ته سره را داخل شول په 2 برخو ویشل شول. ګلبدین په چهاراسیاب کې و، مسعود او رباني په کابل کې ول، سیاف په کابل کې و، بیا یو له بل سره ډزول. ته څه وایې دا ورځ را روانه نه ده؟ پرون هم غونډه جوړه کړې وه خلکو ته. پرون ګوره پرون یې غونډه جوړه کړې وه تر څو خلکو ته دا ور وښایي چې زموږ ترمنځ اختلافات نشته دی، خو بدبختانه هغه دوی پوهېدل نه، د اختلافاتو ګواهي ترې ورکړل شوه بیخي. مثلا په پروني غونډه کې هیبت الله ته نږدې کسان یو هم نه و. په پرونۍ غونډه کې رئیس الوزرا نه و، ندا محمد نه و، هیبت الله په خپله نه و، حقانی نه و، وثیق نه و، یوازې برادر و، یعقوب و، برادر دوته نږدې کسان ول. نو دا حقانی د 2 کسان پکې نه ول. دا خو د روغتون افتتاحي غونډه وه، نو دا مربوط په ملاتړ اصل کې دا یوازې یو بهانه وه. دوی د اختلافاتو خبرې هغلته کولې. دا د اختلافاتو په د دې د خاطره برادر یې ولې له قطره دومره اجل راوغوښت چې قطر ویل چې برادر باید یوه میاشت دلته په قطر کې وي تر څو دلته یې تداوي وشي، او برادر یوه میاشت دلته تېره نه کړه، له تداوۍ راوتښتېده. والله. او بله پوښتنه، دا طالبان په دې یوه میاشت کې دونه ډېر ولې ناروغان شول؟ دا ناروغي سیاسي ناسناستی دی او که کومه بله ناروغي لري؟ نو طالبان کله ناروغان سوي دي؟ څوک ناروغ سوي؟ ګوره شروع د جنرال صاحب مبین نشوي و دا هم ناروغ شوی. دغه نه یې ورته شروع کوم که نه. ګوره ته ناروغ وې، ته چې لاړې یوه شپه دې ګډ وډ باس کړی و، لونګین وویل چې ګولۍ نه دي خوړلې او ته یې تر نن هم تاییدوې چې چېرته خبره درنه ګډه وډه شي بیا ووایې چې ګولۍ مې نه دي خوړلې. عبدالحکیم شریع دوبۍ ته لاړ، زه یې وویل چې هغه ناروغ دی، د تداوۍ دپاره تللی دی. عباس ستانکزی لاړ، خو هغه خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې حرام ته تللی دی، خو زه نه پوهېږم چې ده ترې شر کړی دی، خټې کړي دي، څه شی کړي دي چې تر اوسه پورې د ده دمه نه کېږي. تر اوسه پورې بیچاره په دوبۍ کې دی او اوس خو داسې هم ویل کېږي چې قطر ته منتقل شوی دی. برادر قطر ته لاړ، وایي ناروغ دی. قطر وویل لتانه وړاندې رئیس الوزرا تللی و، هغه بیا دوبۍ ته تللی و، اماراتو ته تللی و، هغه هم ناروغ و. د هغه د ناروغۍ راپورونه هم خپاره شوي ول، بیخي هغه د ناروغۍ اړوند یې د ډاکټر معاینات هم خپاره شوي ول. دا اوس سیاسي ناروغي ده که جلدي ده، له ناسوارو یې ځانونه اړول، بله ناروغي ده، کومه ناروغي ده؟ او ستا خپله ناروغي څه وه؟ رښتیا صادقانه ووایه. د ما خپله خو تجارتي ناروغي وه. د هغه لونګین بیا ولې ویل چې ګولۍ نه دي خوړلې؟ تجارت کې هم ګولۍ خوراک وي. کابل کې پاتې سوی وې که څه چې ګولۍ وي چې دا نه وي خوړل جنرال صاحب؟ دا څه ګولۍ وي چې نه دي خوړلې؟ ګولۍ ګولۍ د هډوکو ګولۍ وي. د هډوکو ګولۍ بیا د مغزو سره څه؟ د مغزو له هډوکو سره څه؟ مغزه په هډوکو کې بند دي که نه؟ رښتیا وایي دا خبره یې صحیح ده. داسې ووایه چې د مغزو د پوخ ګولۍ وي. دا خبره صحیح. یاره نو سړی به څه ووایي؟ خوب هم ورغلی دی. تا ته یا خوب درغلی وي یا ډوډۍ خوري چې لایف ته راشې. په اوزګار وخت کې خو ته هم نه راسې. ښه، اوس دا راته ووایه چې امرالله صالح ویلي دي چې حقاني د هیبت الله په مقابل کې باور بایللی دی او د حقاني لاسونه یې
د ټولو ډیپلوماټیکو دستګاو قطع کړي دي. دا منې که دا نه منې؟ ښه خبره ده، نو دا هم ښه خبره ده. مشرې ده چې هر څه وایي مني به یې ورور. نو دا صحیح ده، مني به یې، خو دا حقاني ولې دومره بې باوره دی؟ دا خپل هغه نه پوښتنه وکړه. جنرال صاحب هغه ویلي وو په بله ورځ مولوي صاحب یعقوب ویلي وو، ویل موږ باید د هر رقم خلکو سره تعامل وکړو. اوس دغه خواهش د چا نه ول دا خبره کوي؟ دا ګیله اوس چاته و؟ دا ولې دا کوله؟ ګیله خو یې نه وکړه، خبرې تا هم اورېدې ما هم اورېده، نو زه خو یې څه وایم. دا خو د میډیا خبر نه ده چې دا خلکو ته دا خبره کوله. ولې دا خلکو ته دا کوي؟ خو ودي کینو او یا د مشر ملا صاحب سره کینی دا دې ورته ووایي، نو دلته خلکو ته دا خو څه عربي باندې نه ده غږېدلی، نه په انګلیش باندې غږېدلی، چې نه پښتو باندې وغږېده. تا هم اورېده ما هم اورېده. او د څلورو کالونو کې ولې ونه د دې خبرې ضرورت څه و چې په میډیا کې کړو؟ هدف دا دی. دا تې پوښتنه وکړه که نه، نو زه څه خبر یم؟ ما ته دا ووایه چې لکه ستا تحلیل ترې نه څه دی؟ داسې دی افغان زه څه تحلیل کوم وروره؟ ما دوه دوکانه دي، دریم باندې کار روان. دا نه ماته راکړه جلال آباد کې یو دوکان دی درته خلاص وي کوم مومن صاحب؟ څنګه دی خوښه؟ دوه برانچه مې خلاص کړي، په دریم کار روان ده. د ورځې 500 کیلو شیدې، شاوخوا دغه لبنیات خرڅېږي. بس دغه قیسې کوه، خدای پاک دې انصاف راضي کړه. بس نو یو پوښتنه مې درلودله، وایي دا د خرو شیدې ډېرې په نړیوال بازار کې قیمتي دي، د هغه د قرارداد دپاره خو به د دوبۍ ته نه وې تللې مبین صاحب؟ هغه ستاسو راسئ، حتما زه تاسو ته شیدې برابروم. شیدې ورته برابروې؟ یو دغه د خرې شیدې باید تاسو وخورئ که نه. موږ یې ولې وخورو؟ خو تا یې قرارداد کوئ. ډېر ښه شی ده. والا د خرو انګار صاحب د خرو د شیدو اړوند یادوري وکړه. باور وکړه په رومانیا کې چې زه وم، په رومانیا کې د خرو شیدې تر ټولو قیمته وې. و خو زه دغه وایم قانونو کې میخې وې. د خرو فارم جوړ کړی دی. زه بل شي ته حیرانم، دا به لوشي څنګه اوس؟ که نه خو متخصص یې ناست دي، دغه څه پوښتنه وکړه ته ما ته ولې وایې؟ زه خو نه یم. ډېرې قیمتي دي. ولا که بزنس وي خو دا ښه بزنس دی جنرال صاحب، رښتیا وایي. نور دنیا ته لیږه خو هغه خو ارامې دي که نه؟ هغه خو جنرال ځکه نه کوي، هغه ارامې دي. صابون یې ډېر قیمت دی. د خره د شیدو نه صابون جوړ شوی دلته په دغه کې خرڅېږي آلمان کې، نسبت د نورو صابونونو نه څو برابره قیمت دی. د شیدو نه نه جوړېږي، هغه یې له پوستکي نه میکاپ او صابون جوړېږي. ښه، بس موږ دومره تجربه ولاګه پکې لرو. د پاکستانیان ډېره تجربه پکې لري. چین سره قرارداد. ما درته وویله چې دی متخصص دی د دې شیانو. ته هغه شي ځان پټ کړی و. هغې ځان پټ کړی و. اوس ته عجب مثالان یاست. دغه یو مشکل دی په افغانانو کې. اوس دغه د متخصص څخه د چېرته وایي ملا م راوستلی دی، هغه مو امیر المؤمنین ټاکلی دی، او دغه مو راوستلی دی، د خرو متخصص مو راوستلی دی، دغه څه مستر جنرال جوړ کړی دی. خو هغه څه چې مسلک دی دغه پوښتنې دې وکړه. السلام علیکم. د تا مسلک هم د ښځو چلول دي، نو دلته څه شی کوې؟ السلام علیکم. ما خو نه دي ویل چې زه ښځو چلول نه کوم. ته په هغه اړه ما څه پوښتنه وکړه؟ دلالي کوې ما ولا دی په کار د ډېره وخته دې داسې 50 پاونډه باندې و ځکه امیر ملا محمد عمر کرنل امام ته ښځې راوستلې په دغه کې زه به یوه دقیقه ستاسې باکس مایکونه بند کړم. یوه دقیقه یوه هیله به له تاسو ټولو څخه وکړمه. ګورئ دا بحث کوو سره، خو ډېر داسې په ساړه سینه دا توهین موهین دې نه چې شي نه جوړېږي. دا باور وکړئ ګټه نه کوي. زه فکر کوم که په حوصله سره وغږېږو، ښه ډیالوګ وشي او ښه بحث وشي، منظم بحث وشي، دا لاندې خلک به په موږ پورې خاندي نه بیا. او که دا ډول بحث کوو لکه دا اوس هم چې سره پیل کړ، دا لاندې خلک باور وکړي موږ پورې به خاندي. او دا بیا ډېر د افسوس ځای دی چې موږ وو هم لوستي. له مبین خان سره جنرال هم لیکل شوي وي، لوستې هم راته ویل کېږي، او بیا دا ډول بحث کو. فکر کوم دا به ډېر دغه وي. که سالم ډیالوګ وشي، ښه ډیالوګ وشي، دا به ډېره غوره وي. لاندې خلک
ساقي په وروره داسې په سنګینه مجلس په یو سنګینه لغات داسې زه یو اسانه سنګینه پوښتنه لرم د جنرال صاحب مبین څخه. مهرباني پوښتنه دې وکړه، که د ځواب درلودو ځواب به درکړي، که نه درلودو خو به وایي چې نه یې ورکوم. سمه ده، ورته سلام وایم ټولو لاندې کسانو ته او لوړو کسانو ته. زما پوښتنه دا وه، ما په ملا صاحبانو کې حافظ د قرآن لیدلی و، ملا امام لیدلی و، مولوي مې لیدلی و، جنرال مې نه و لیدلی. زه په دا خاطر راجان یم په ملایانو کې د جنرالي د کومه طرفه څه ورکول کېږي، د رتبه د کومه جنرالي نه د ډال نسته پکښې په دا کلیم دغه کې خدای څه د پوسه زه په دغه زه دا څنګه د په مدرسو کې ورکول کېږي، په کوم ځای کې دا تاسو د رتبې درکول کېږي؟ موږ خو یو نظام او جمهوریت او رتبې وې، اکاډمي به مو ویله، تاسو په ملایي سیسټم کې دغه رتبې څنګه درکول کېږي؟ دغو په اړه که ته موږ ته نظر راکړې. ښه پوښتنه ده. مهرباني مبین خان، د جنرالۍ اړوند ورته ووایه، په ملایي سیسټم کې دا د جنرالي سیسټم شته، دا د څنګه اخیستې ده دا رتبه؟ ډېر دې کې وضاحت ورکړی. د جمهوریت په وخت کې جنرالان تښتېدل، بیا د پولخشتي جماعت سره د جنرالي رتبې خرڅېدلې، دا ما په $1.5 واخیسته، دا تښتېدل جنرالان. اوس که څوک $200 پې درکړي، $50 ګټه پکې درکړي، بیرته یې ختموي؟ نه دا چې له تښتېدلو جنرالانو دې اخیستي، بیا چې له تښتېدلو جنرالانو دې اخیستي، بیا خو تم والا پکې وتښتې، تښتې هغه بیا خو والا پکې وتښتې. په بل چا به ثاقب صاحب دا ملا یعقوب هم دغه لري، ستر جنرالي رتبه لري چې دته یې په $100 ورانیولې ده. دا د ملا یعقوب والا په څو نیولې ده؟ هغه په 150 ده، 160 ده، 170 ده، یا تانه ارزانه؟ ښه یو شی بل ورته وایم چې دا زما م ووینې، ښه مې ووینې، دا ورته مبینه وروره موږ یو وخت په خوب درځو که نه درځو، په خوب کې موږ وینئ که یا چې موږ په تاسو پسې منډې وو یا نه؟ په خوب راځي، ځینې تیارونه لویږي، ځینې تیارو پسې نښتي، ځینې په لکیو پسې نښتي، ځینې په هغه کې په باډرونو باندې یو بل سره موټر ټکروي، ځینې امریکا ته زارۍ ځینې امریکا ته زارۍ کوي چې لاس ما اچوه، ځینې ورته وایي مه زمونږ د دې څه مخکې یعنې هغه شپو کې چې پر تاسو باندې راغلي دا 20 کاله کې هغه حالاتونه در په یادېږي که یا اوس هم په خوب کې راځي ګردن خیزي په دې لارو چې تښتئ، وایي چې راجیک سم بیا ستړی یم چې دغه بیچارهګان چیرې تښتي؟ یقین وکړه لکه یا په تایرو راټولېدلی یم یا نه مې منډه راولې ده، هغسې پوهېږم چې اوس هم په نادالي کې طالبانو سره جنګېږي، دا موټر دی دا اوس راوسته. نه اوس هم په افغانستان کې یم، اوس هم په هرات کې یم، په هرات کې یم، په هرات کې لمر ده اوس. بلکل دا د سهار لمر دی. هرات کې لمر په تورغونډۍ کې یم، په تورغونډۍ کې خواته د تورغونډۍ کې لمر ده، داسې ښه وخاندي. خوب لږ څه خواندار نه که یار، یقین وکړه چې موږ حالت وو سپیشل فورس د خوب خو یې والا جالب ځواب درکړی وي، خو همدغسې ځواب یو وخت دغلته یو طالب راغی، هغه ویلې چې خوب کې طالبان درځي که نه درځي، نو زموږ یو ملګری و هغه ورته ویلې بیګام یو طالب خوب کې راغلی و، په یې د بړستنه نه مې لاندې کړ. مقصد ستا د دې ځواب غچ موږ پخوا اخیستی دی. کله به هلته په کلي کې چې دوی ته به بغیر پیرهداره نورو کسانو ته به خوب نه ورتلي، به هغه به ویل سپیشل فورس سره روان دي، بیده سئ. باره به یې ویل سپیشل فورس را روان دي او په هرات کې لمر ده. دا د سهار لمر دی، هرات کې وختي راخېږي. نو دا د رتبو تا که دا رقم رانیولې ده، دا نورو رتبو څه رقم واخیستل، دا نورو مشرانو دغه نورو چې ټیارونه رالوېدل ترېنه واخیسته، نسوار دې تو که خدای دې غرق که.
نو سوال نه دي انډیواله دا مستای سره مخامخ داسې غاښونه سره مات کړي دي په سکان نشیار دي تیکه هغه ښه کمیډیمز دا ده دا کمیډي وشکنځلم لکه چې د اسلامي شریعې دا خو دی درس وایي دا خو د یاده چې وخت په پټه کې و نانوایي یې کوله په نانوایي کې چې د نانوایي څخه به ولاړې د به بله دغه درس شروع کړي کله چې بیا کابل ته راغلې چې هلته خټکیو دوکان یې راوایستی هغه وخت هم دغه درسونه بیا ویله دا د کمیونټي و دغه د میډیا درسونه یې ویل نشوار خو دې ټوکه زه دې پېژنم مبینه زه دې پېژنم نشه د خټکیو د دوکان عکسونه دې هم راڅخه دي زوی دې مړنسه ولې مکاته کده بچاره باید یو بهترینه شو باید جوړه کو چې په هغه کې مبین یې هاشم لوګری یې دلاور فیضان یې او دغه حماسي څخه خوند به کوي دا څلور پنځه نفره د دې شو یې په خدای داسې پیسې وګټي صاحب صاحب سلامونه مبین خان ستړی نشئ مننه خیر صاحب صاحب مننه خیر اوسې دغه مبین خان فکر وکړه زه دغه 2021 کال نه دته انتظار یم چې د سره زه چېرته مخ کېږم 2021 کال کې له سقوط وړاندې که چیرې د یاد وي فکر نه کوم چې یاد دې اوسېږي ځکه د ده خو هم دغه موضوع تر ګولیو رسېدلې ده نو مبین خان ما ته یوه خبره کړې وه البته په کلب هاوس کې هغه وخت ټیک ټاک لایفونه نه ول که نه په څه وخت کې 2021 کال تر سقوط نه وړاندې تر سقوط وړاندې بله وروره والله بالله که مې یا کلب هاوس هغه وخت پېژانده او یا را سره په موبایل کې و مخکې زه ښه خو دلته ما سره ریکارډ دی که نه صحیح ده ښه کلب هاوس کې چې تا هغه وخت مبارزې کولې هغه نه کلب هاوس کې ما په 2022 کې په اخرو کې یو اپ ډاونلوډ کړ یو میاشت پکې وم بس ښه سقوط نه وړاندې دغه زموږ ډېر نږدې ملګري شاهدحال دي سقوط نه وړاندې نه و ښه مخکې ځه ښه ما تا ته یوه خبره کړې وله چې دغه وسلې هماغه وخت چې کوم هغه ولایتونه سقوط کېدل نو ځینې وسلې چې وې پاکستان ته لیږل کېدلې نو تا راته ویلي چې که چیرې تا راته ثابته کړله نو زه به له دې طالبانو لاس اخلم بیا هغه نه وروسته خو ډېر داسې مستند څه له موږ سره شته دي که دې په کار وي چې زه بیا شخصي درته درولېږم چې شخصي لمبر خو دې ما تا سره ستم نه همدلته یې وښیه صاحب خو زه به دلته ثاقب صاحب ته ولېږم هغه به بیا همدغه موضوعات راواخلي ټول به رسنیو ته ورکړي نو هغه په زرګونو میله وسلې او هغه عمومي ټانکونه او دغه ټول مسایل چې سره خرڅ شول نو اوس ته په خپله واده باندې ولاړ یې که نه یې ولاړ خو طالبانو خو ته بیا هغه هم شړلی یې اول خو ما دا خبره نه ده کړې بل دا وسلې د چا پلار نه ثابتولی چې یوه میلې خرڅ شوی نور خو لا پرېږده خو موږ سره مستند هر ډېر مستندات شته ته خو ما ته دا وایې زه 2021 په کلب هاوس کې او زه درته قسم په الله کوم چې ولاکه مې پېژندله په 2021 کې ما سره د ریکارډینګ دی خو صحیح ده خو راواخله راوباسه ریکارډینګ دغه تاسو دغه د طالبانو دغه د چا خبره د ګوتو په شمار هغه ټاپ مبلغین چې وی ټول هم دغه کلب هاوس استعمالولی که نه تا به هلته به چغې پکې وهلې خو په 2021 کې نه و صاحبه 2021 ته سقوط وړاندې ول ورور 2021 کې ولې کته کوئ دا بیچاره ما په 2021 کې ټویټر جوړ کړی ده هغه نه مخکې ما په صرف فیسبوک کې مبارزه کوله بیا مې یوټیوب جوړ کړ یوټیوب نه وروسته بیا ټویټر نه وروسته بیا ټیک ټاک ته راغلم کلب هاوس مې صرف د یوې میاشتې دپاره استعمال کړی ده هغه هم چې د چا خبره ساتم پکې تېروه خلاص نور داسې کلب هاوس څلورو درواغ وایه خو په میاشتو دي ورې زموږ سره جنجالونه کوله ته و بل عقاب به سره ناست واست اوس بیا وایه یار نه مې دې جوړ کړی وایي خدای تاسې ګرد هغه دروغجن یاست
شه نور وایه اوس څه پر دغه نو ولې پټوې اوس پر دې ولې بیرې په دې کې خو تا باندې څه نسو در باندې کولی چې اوس نه طالبان پر دې باندې نیسي هغه وخت خو ویاند هم وې د قمندانۍ دغه فهیم وردک څو میاشتې پر دغه د سره دعوا وه د فهیم وردک څه چې لور مروشه لور نه وه غوښتې تا عقاب په هغې کې کلب هاوس کې چې بېزدارۍ کولې چې ومې بخښئ راسئ سوله وکړو والا زنده باد آفرین دا څومره قوي معلومات دې ورکړه بیخي درواغجن سړی ته سویل دونه د درواغ ولې ډېر وایې دا هم لکه چې د شریعت یو مهمه برخه ده درواغ خو ته هم وایې چې په 500 روپو خلکو ته ښځې بیا یې وایي نه مې دې به ولي زه کوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر یم چې کرنل امام ته مې ښځې افغان خو یې نو مردګوي خو مه کوه خو ستاسو امیر المؤمنین د دې بنسټ ایښی دی کرنل امام ته ښځې راوستلې مردګوي خو د هر چا دپاره باده خبر دی نو څنګه امیر المؤمنین ته دا رقم هغه ته هغه څه رهبر دی امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد بچه بازي هم کوله ښځې هم کرنل امام ته وروستلې تعقیب صاحب محترم زه لاړلم الله دې عزت د کرنل امام په خپل کتاب کې لیکلي دي ولاړ یې وتښتېدي څه سوې ساقب لږ چې بیده سو سلامونه ونیکي انګار صاحب دی وبارې چې زور راشي بس ډرت وتښتي پوه شو دغه زده کړي دا خو د دوی کمال دی دوی اوس په دې رقم باندې اوس ماته دغه کې ټاپې را باندې وایي ورته نو خو ستا امیر د ملا محمد عمر دا د کرنل امام په یو کتاب دی د افغان جهاد داستان په دې کې دوې خبرې لیکلي دي یوه دا ده وایي کله چې زه رالم د ملا عمر سره مې لیدله وایي ملا عمر راته رالی څو نفره ستونزې راټول کړه وایي ما ته ویله په دغو کې د هر یوه باندې چې لاس وږدې د هغه لور به تا ته در وغواړو دا د ملا محمد عمر خبرې وې او بل یې دا ویله دا پکې لیکلي دي چې وایي دغه دی ملا محمد عمر هلک درلودی دا د جنرال رازي کاکا د دا هلک ور مړ کړي او پر دغه باندې خوا بده سوله وایي هره ورځ به هم ناست واره بلی دا خپل هلک به قبر ته به ناست و ورته ژړله بیا ملا محمد عمر وایي ډېر دغه هلک باجي ګران و نو ورته دا کمال خو ستاسو هم بچهبازي هم ښځې خلکو ته وروستل همدغه کتاب د قرار صاحب له هغه نه ما ډاونلوډ کړی د له ټلګرام چینل نه درګرده پکې مصروف یم شپې یو څو پاڼې هره شپه په شمار پاڼې لولم چې پوره یې کړم دغه بعضې موضوعات ما هم کې ولیدل رښتیا هم دا شی پکې شته او کرنل امام د دوی مهم سړی د دوی د رهبر مشر و دا د کرنل امام دا د امام کلمه هم دوی ورته ورکړې ده طالبانو ورکړې ده دغه هغه نوم اصلي چې دی سلطان تارړ دی دغه هم نه دی دا د امام کلمه په کرنل امام باندې دوی مشوره کړې ده د دوی رهبر دی السلام علیکم وعلیکم السلام قرار صاحب جوړ په خیر شه ما خو نه خنجره درته اپګریډ کړې ده دغه کې مې لږ ډبل شوی په دغه کې ولیدلې هلته په دغه کې په دا چیک روم کې چې مبین وتښتېدی وایي دغه چې به رالي پیغمبر علیه السلام که حضرت عمر به وایي رالي بره به دا شیطانان تښتېدل د میدان دا هر شی خدای په خپله ده ځکه بې عزته ده موږ باید ونه ډارېږو موږ خو لږ تر لږه بې عزته خلک نه یو خو دلته بل چا وس نه رسېږي دا د چې هغه دې وویل نو اوس هغه د کرنل امام شاعري ځکه منظوره ده چې دا کتاب کرنل امام په داسې وخت کې نه ده لیکلی چې ISI د طالبانو په تخریب پسې و او کرنل امام په دې وخت کې د طالبانو ټولو قوي حامي و ISI په دې وخت کې او دا خو مستنده خبره ده دی یې مني یعنې دا یې د یوه دوست په حیث لیکلی ده دا یې د کوم مخالف په حیث نه ده لیکلی دوی کله کله دا ذهنونه ګډوډوي په دغه چې وایي دا سړی چې و دا خو د امارت ISI چې ده دا د امارت دښمن ده نو دا اوس کیسې ورسره ګډوي چې دا اوس ISI او امارت مشکل سره لري او دا هغه ده نو په هر صورت دغه اوس که طالبان ISI په ځینو مسایلو باندې دغه
دې لپاره چې خپل بزنس پې وکړي، کله یې ترهګر کړي، کله یو بل نوم پې کېږي کوي به یې. لیکن هغه وخت خو د هغوی ټوله پروپاګنډا په دې باندې متمرکزه وه چې څنګه ملایان دغه کړي، مقدس کړي او په موږ یې را تحمیل کړي. نو ایسای ښایي کرنل امام به دا کتاب هم داسې نه پوهېږم ده به دغسې فورا نشرول غوښتل که به نه غوښتل، خو مطلب هغه یادونه مې کوله چې دا کتاب د دوستۍ په وخت کې لیکل سوی، ځکه سړی چې یعنې ده به لا څومره نورې خبرې پټې کړي یي که نه، د ملا محمد عمر د دوستۍ په پاس به یې څومره خبرې پټې کړي یي، څومره به یې را ایستلي. دا هم یو سوال ده. مننه. په ټول عمر په هر دفتر په هر دغه کې یو څوک چې ستا یو چا جاسوسي یا چاپلوسي ورته کوي یا غوړمالي که څه هم هغه بادار په کار یې دا سړی، مګر دغه سړي ته ډېر یعنې عامې بې احترامي ورکوي او دی هېڅ د هغه انسان په سترګه کې احترام نه لري. هغه څوک چې د یو چا غلامي کوي، چاپلوسي ورته کوي، جاسوسي ورته کوي، خپل هغه بادار دته په ډېر بې عزتي ګوري. یعنې غلام انسان هېڅ وخت حیثیت نه لري او دی دا پاکستانیانو ورته ثابته کړې ده، په وار وار یې د دوی سره دغسې برخورد کړی دي. د دې دغه سره یې څه رقم برخورد، یعنې سړی به د پاکستانیانو برخورد په وار وار ورته دغه کړي. دا سلام ضعیف په خپله لیکلي دي چې ما سره یې څه رقم چلند وکړي. د ملا رباني د طالبانو دغه و، هغه وخت یې رئیس الوزرا و، د ملا ډاکسن پر ځای د هغه سره یې دغسې برخورد کړی و، هغه یې مړ کړي. د ملا برادره سره یې دغسې چمونه کړي دي. دوی اصلا حیا نه لري، شرم نه لري. که شرم و حیا درلودلی خو دغه رقم یعنې د یو انسان چې خپل عزت باندې ګران یو یو څوک داسې برخورد درسره وکړي، خو نو بیا تر مرګه باید ورسره وجنګېږي، حداقل مخالفت یې وکړي. خبره دا ده هغه دغه څه نوم یې راڅه هېر سو، د هرات یو دیني عالم دی دکتور محمد محق، هغه یو کتاب لیکلی، په دا کتاب کې یو مقاله لیکلې ده، په هغه کې د مدرسو پر سیسټم بحث کړی دی. وایي په مدرسو ولې ده پوښتنه به پورته کړې ده، ولې دا طالبان ملایان دا ولې دغه نه لري، داسې عزت نفس نه لري، د دې لامل وایي چې دوی ولې دا رقم دي. بیا د دې پوښتنې جواب ویلی دی، وایي دوی په مدرسو کې یو د بله سره لواطت کوي، وایي دا سینیر طالبان چې دي دا د جونیر طالبان یې ګرده دا رقم یو ورسره یې د شپې ورسره بېدېږي ودغه کېږي. نو ځکه د دوی په ذهن کې د دوی په فکر کې عزت نفس هېڅ وجود نه لري. دوی هېڅ چار څونه یې بې عزته کېدی دا شی بې عزته نه معلومېږي. او طالبان چې ټوله مشران یې آی اس آی همدغه رقم بې عزته کړي دي، مګر بیا هم دوی د آی اس آی عبادت کوي. دا اکاونټ دی رښتیا دی هغه لیهلي دی که د بل چا دی؟ ثاقب صاحب ښه فکر کوم دغسې اکاونټ و. د دې بله خبر را په یاده سو بېرته رانه ولاړه بیا به را په یاد شي. دا د مدرسو پر لواطت خو خبرې کولې چې تا څه پکې ویل نه دا د طالبانو دا اوس ځینې خلک قطر او امارات دا هغه ته تښتېدلي دي او خفه ځان ښیي او دغه د دې باره کې ځینې خلک توقعات ځینې لري چې دا به څه خیر به دوی له منځه راوځي. نو زما پرون دغه خبره کوله دوی په دوو صورتو کې دوی کیدای شي یو موقف نیولی وای، یا په هغه وخت کې چې دوی کوم فکر درلودی د هغه فکر لپاره کیدای شي دوی درېدلي وای او مبارزه هم کړې وای، جنګ هم کړی وای، مزاحمت یې کړی وای او وطن ته خیر جن راوتلی وای. هغه فکر که نیمه هم سم وای، نیمه ګټه بیا رسېدلې وای چې دا شی خو دوی نه لري. او یا دا ده چې دوی خپل اکثره سیاسي جنګونه خلکو د خپلې سلیقې او د عزت نفس په خاطر هم کړي دي. ډېر خلک دي ایګو یې خوږ سوې ده په سیاسي تاریخ کې د وګورئ د انسانیت یا خپل ایګو په خاطر ملکونه ویجاړ کړي دي. دا خلک چې دي دواړه نه لري، نه یو سیاسي فکر لري چې د هغه شي لپاره دوی راولاړ سي ووایي چې ما دا ایډیالوژي ده او د هیبت الله بیا دا ایډیالوژي ده، زه د دې په مقابل کې درېږم. او نه عزت نفس لري. دغوره سپک خلک دي ده چې ولاکه چې د هر یو لس وارې جنسي تیري پې اوس هم که دا خلک نور دغه ولري
یعنې د خپل ځان په خاطر د موقف نیولو تمه هم نه ځینې کېږي. هدف مې دا شی دی چې په دوی پورې د خلک زړونه باید ونه تړي، د دوی په حرکتونو پورې یا داسې ودرېږي فلانی جن راووت. ډېر افغانان په دې خبرو باندې تېر ایستل کېږي. مننه. سلام ضعیف باندې یعنی ګوره سلام ضعیف په خپله لیکلي ما سره دا رقم برخورد وایي داسې برخورد چې پاکستانیانو را سره وکړي، ISI را سره وکړي، زما سره وایي امریکایانو نه دی کړی. اما بیا هم بې عزته انسان بیا په دغه کې ولاړي په دغه کې راتړ کوي، بیا یې چاپلوسي ورته کوي. او دی خو دې یعنې دا خو داسې خبره نه ده چې څوک دي خبر دی چې طالبان څوک دي، طالبان رهبري څوک کوي، یعنې طالبان معنا پاکستان ISI. نو څه ضرور دی خو چې دغه نه یې غلام نه یې او غلامي خوند نه درکوي چپ کښېنه، څه ضرور نه دی. په زوره چا نه یې مجبوره کړي چې خبرې وکړي، په زوره چاپلوسي او چاته وکړه. خو هلته ارام کښېنه، هېڅ خبرې مه کوه. اوس ګوره دا دغه وکیل احمد متوکل که دغه نه کوي خو دی خاموشه ناست دي، چپ ناست دي، چاپلوسي هم نه کوي. دی خو ناست دي چاپلوسي هم کوي، بېرته د همغه ISI غلامي کوي، د همغه ISI چاپلوسي کوي. خو چپ کښېنه، خبرې مه کوه چې زور دې نه په رسېږي، خبرې په مخالفت کې څه یې نه شی ویلی، خاموشه کښېنه. اما بعضې خلک عزت نه لري. مننه انګار صاحب، خدای دې وکړي چې کوم ګلان هم سره نه وي کرلي. ما ته خو دلته په فیسبوک مسنجر کې ځینو کسانو ولیکل، خو زه په لمانځه وم، درنه لاړم، لمونځ مې نه و کړی، خو چې تر څو راتلم دا د براډ مو سره خالي کړی دی. قرار صاحب ته هم هرکلی وایو، خیر راغلی، خدای دې وکړي چې اوس به یو څه صحت دې بهتر شوی وي. مننه ولا نن مې نور سمپټمز نسته، ډېر کمزوري شوي دي. یو د غږ مې داسې اپګریډ شوی ده، که دغسې پاتې سو خوند به وکړي. غږ باندې احتیاط د هلکانو ده، نه غږ خو به داسې پاتې نه شي، که پاتې شي چې ته پرې خوشحاله بیا به دعا وکړو چې پاتې شي. قرار صاحب را به شو بحث ته. بس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې طالبانو له موږ سره د القاعده او داعش پر ضد مبارزه کې ښه همکاري کړې ده، خو د داعش شمیر په افغانستان کې زیاتیږي ځکه چې طالبان د افغانستان پر ټوله خاوره واکمن نه دي. یعنی دا خبره د پلان برخه بللی شو او که نه، په دې اساس د دې لپاره یعنی دا مخکې پلان شوي دي، یوازې اوس غواړي د خلکو اذهان ورته آماده کړي. دوی غواړي چې دلته داعش ډېر شي. هدف یې څه دی له دې خبرې؟ ولا په هغه رقم غږېدل چې دی ډېره زیاته فایده نه کوي، که څه هم هغه رقم ویلی شي سړی، ځکه چې تر اوسه پورې هسټوریکلي به نه وایم، خو موږ تاسې د خپلو تجربو په اساس کومه اندېښنه امریکایانو څرګنده کړې وه چې وروسته بیا هغه اندېښنه په ځای سوې نه ده. د جمهوریت په وختو کې به دا خبرې کولې، موږ زړه ته نه لوېدی چې جمهوریت که چېرته امریکایان لوړ شي دا به سقوط وکړي، او که دا کیسې پخپله کولې د همدې لپاره یې کولې چې دغه ذهنیت را جوړ شي. په هر صورت هدف مې دا دی هره خبره چې کېږي دا ستاسو خبره صحیح ده، سړی په هغې باندې دا او وروسته دا هم ثابته شوله چې چارې وسوې د پلان مطابق. همداسې نه ولو چې وړاندوینې دوی کړې وې بزرګان دي او وړاندوینې رښتیا شوې، او داسې هم نه وله چې اوس مثلا له افغانستان نه د دوی وتلو جمهوریت نه کو سقوط، خو دوی جمهوریت سقوط کو بیا ووتل، دغه رقم جمهوریت دا دې ته ورته. نو د هغه مسایلو ته چې وګورې، هغه موږ تاسې تجربه ټولو ته واضحه ده چې وروره دا خلک چې څه وایي ټوکې نه کوي، او هغه وسایل په اختیار کې دي، زور لري، پیسې لري، استخبارات لري، مهرې لري، تر دې حده پورې استخبارات لري چې زه او ته یو افغان انسان په مینه او د وطن په مینه او په یو عالم ښو خبرو له افراطیته راګرځولی، نه 200 نفر ورته اشر یوسي، یو نفر ته قناعت ورکړو چې ته افراطیت مه کوه. د دوی استخبارات دا توان لري وروره د خلکو، البته استخبارات دا توان لري چې همغه هلک راواخلي
ځان وژنې ته ستا په مقابل کې د خپل پلار په مقابل کې د خپل د جومات د امام په مقابل کې چمتو کړي او دا ځان په جومات کې پرې والوځئ. له برېټانیا ښځه روانه وي، ښځه له برېټانیا څخه وتې افغانستان ته، په افغانستان کې اسلام راولي، انتحاري کوي. دا د څه شي زور دی؟ خو دا خو د دغو درملو، د دغو استخباراتي تکنیکونو، دا د نیورو ساینس د پرمختګ زور دی. نو په هغه اړخ البته په هغه شي باندې غږېدای سو، خو غیر دې نه چې خلک نور هم چې هغه کو خلک نور هم خلکو ته د بېوسۍ احساس ورکړو، بله نتیجه نه لري. ولې په ژورو توطیو یعنې په بل د حساب د دې نه دا ګټه نشو اخیستلی. اوس دا مخکې تا یادوري وکړه امریکا چې څه ویلي دي، اندېښنه یې شریکه کړې ده، خو هغه په اخر کې په حقیقت بدلې شوي دي. اندېښنه چې ده شریکه کړې ده دا یوازې یو تمثیل دی، دی تمثیل کوي. یعنې ستا د خبرو په اساس په تایید دا ویلی شو چې داعش راتلونکی دی او دا ویره باید ولرو. خو که موږ وغواړو چې له دې حالته ګټه وکړو، مثلا داسې ویلی شو چې طالب د دې پلان برخه دی، طالب له امریکا سره په شریکه دا کار کوي. که ډېره خواري وکړو ولس نشي راپورته کېدلی. موږ خو له اوله دا خبره باید هېڅ منلې نه وای چې داعش او طالب اختلاف فرق لري. فقط په شیوه کې، په طریقه کې فرق لري، په لومړیتوبونو کې فرق لري. اساسي افراطي افکار د دواړو یو شی دي. له اوله هم دا باید نه وای منلی چې دا دوی د طالب د هغه له تعریفه راټیټ کړ. د دې نظریه البته دا کومه نظریه چې پاکستان په افغانستان کې پروموټ کوي، په موږ راتحمیلوي، دا خپله خطرناکه داسې نظریه ده چې نړۍ ته ګواښ ده، داسې نه ده چې یوازې افغانانو ته ګواښ ده. او نظریې چې دي هغه خپله انرژي لري او هغه تاوان پېښولی شي. نو هدف دا ده چې د موږ لپاره خو ډېر زیات فرق نه لري. په خپله داعش په دې اعتبار فرق نه لري چې نظریه یې ډېره یوه ده، هم په دې اعتبار فرق نه لري چې د داعش غړي په افغانستان کې اول هم ټول د طالبانو غړي وو، د دوی رهبري ورسره ارتباط لري. اوس هم په افغانستان کې د طالب تر وزرو تر چتر لاندې دا اوس مثلا د خلیل حقاني ته چې کوم انتحاري راغلی ده، دا د جی ډي آی په موټر کې راغلی. د طالب د خپله وسیطه کې راوړل شوی تر دې ځای پورې هغه ویډیوګانې او دا شیانې لیدل شوي دي. خو خبره دا ده ورور، ډېر په لویه کې دغه لکه څنګه چې موږ تاسې تل ویلي دي، د طالب دلته راوستل کېدل د یو لوی ګډوډي جوړولو یوه هڅه ده او ډېره کامیابه هڅه ده. لکه څنګه چې موږ تاسې وړاندوینه کړې ده 3 کاله مخکې، حالات مټ ګام په ګام په همغه طرف روان دي. ټول هغه غلط توقعات چې خلیلزاد او د ده له عینې دستګاه د افغانانو ته ورکړي وو، وچه ډوډۍ به یې او سوله به یې، او امریکا چې دا پخوا په دې نه پوهېده چې افغانستان په ګټه څوک دي، اوس امریکا په دې پوهېدلې ده چې د نړۍ او د افغانستان په ګټه طالبان دي، په لحاظه د خیر طلبۍ له امله یې دوی ته لاس ورکړ او یو عالم داسې یو تصور جوړ کړی سو په اول کې چې طالبان لکه هغه اول چې طالبان راتلل هم په اولني امارت د دوی د راتګ کې دوی د زاړه پاچا له نامه استفاده وکړه، خلکو ته دوی په اړه تبلیغات وسول چې دا د زاړه پاچا لښکر ده راځي او دلته به امن راولي. ټول خلکو په همدې بنیاد زړه ورډکه کړ چې دا خو والا دغه ده. له کندهار راغلو نو کندهار خو د زاړه پاچا حوزه وه، تر ډېره حده پورې جهاد په وخت کې هم د هغه ډېر حمایت د کندهار په حوزه کې وو. نو خلکو په هغه تصور باندې دوی ته هرکلی وکړ. وروسته دا کیسه معلومه شوه، بیا یې دوباره په همدغه شي باندې موږ تېر ایستلو. دوباره بیا همغسې یو تحول تصور راکړ چې یو غریب افغانستان به وي، خو سوله ییز افغانستان به وي، پاک افغانستان به وي. دا اوس هم ګوره دا دوی چې کوم کارونه کوي دا په همدې هغه برانډینګ ته د پام ده، یو ډول په نمایشي شیانو باندې کار کول او د ښارونو زر زر پاکول او صاحب دست فروشان له څو راټولول او ټکسیګانې رنګول او چوکونه رنګول، دا ټول د همدې PR د دې تبلیغاتي جګړې برخه عمل ده چې خلکو ته یو غلط پرسپشن ورکوي چې دلته حالات سم طرف ته ځي. ستاسو خبره زه بالکل در سره موافق یم. زموږ زده کړه له دې حالاتو دغه ده چې
په افغانستان کې وګوره د مارانو د لړمانو فارمونه جوړیږي په ډېر لوی تعداد باندې او تا باندې مارانو د لړمانو فارمو کې نو څه شی خصوص ورکته سي چې چل کېږي نو دغه حالت دی کور مدرسې دي صاحب د ښځو په مکتبونو په مدرسو بدلیږي فعال لیسې میخانیکي لیسې په مدرسو د مدرسو بدلیږي دارالمعلمینونه په دارالعلومونو باندې بدلیږي صاحب افراطیت په یو میګا سکیل باندې په افغانستان کې تولیدیږي په داسې سکیل باندې چې د دې ټولنې تر ضرورت خو څه کوي تر تحمل ډېر وتلی سکیل ده نو له دغه تاسو څه تاثر اخلئ د داعش لپاره خو افراد همدا مدرسې بیرته تولیدوي ما درته وویل چې ټول فکر هماغه دی داعش خو یو رویا ده هغه رویا چې ده هغه د مدرسې له کتابو زده کېږي چې ته یې وارې د اوښانو زمانې ته ولاړ سې او هلته په اوربشو باندې په وینځو په غلامانو کې غږېږي په اوربشو باندې کفاري ورکوي صاحب او په امامانې صاحب او پټکي صاحب او د اوښانې صاحب او دغه یو خاص نړۍ لید دی په هغې کې خاص دا مثلا د خراسان هغه له کومه راځي د داعش په هغه کې د خراسان لفظ د کومه راځي خو په زړو کتابو کې دې سیمې ته خراسان ویل سوی دی دغه کتابونه دي چې هغه د ملایانې کته پورته کوي دغه کتابونه د داعش نړۍ لید جوړوي دا په افغانستان کې د داعشانو لپاره د استهلاک لپاره یو نسل جوړوي زه دا نه وایم چې مستقیما هر سړی چې دی هغه دی خو دا کم خلک چې دي دوی چې آیډیالز یې د دوی د کتابونو لخوا ورته معرفي سي هغه خلک د داعش د جذب لپاره ډیر ذهناً آماده وي او مننه ډیره مننه قرار صاحب کور ودان انګار صاحب تاسو ته بیرته راګرځم کومه خبره چې قرار صاحب وکړه تر ډیره پورې باوري هم تاسو هم را سره تاییدوئ کله چې تاییدوئ ستاسو پاند داعش تقویه کیږي او کنه او که تقویه کیږي د افغانستان په کومه برخه کې به وي په ټول افغانستان کې او که دغه څه ډول چې اټکلونه کیږي او احتمال دا دی چې د افغانستان په شمال کې به وي تر ډیره پورې مهرباني ولا زه داسې فکر کوم چې ډېر هغه د اول خو په ټول افغانستان کې دی ځکه دغه دوی چې کوم وضعیت رامنځته کوي دا د دې وارې داسې معلومیږي چې ډېر غټ پروګرام ته یې لاس اچولی دی دوی خپله وایي چې په هره ولسوالي یعنې په هره ولسوالي کې چې د درو څخه تر 10 پورې مدرسې جوړې سي او دا د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې او د افغانستان ټول تعلیمي نصاب که پوهنتونونه دي که مکتبونه دي که مدرسې دي دا ټوله یو رقم سي او یو د افراطي نظریه پکښې نشریږي یعنې ماس انډاکټرینیشن کوي مغزشویي کوي د انسانانو د نوي نسل د نوي ځوانانو نو دا د څه لپاره کوي دا خو د یو جګړې دپاره آماده کېږي او دا بیا تمرکز یې زما په فکر دغه دی تقریبا د شمالي ولایتونه دي هغه اصلي تمرکز به یې پر هغه خوا وي او دا خواته هغه په دې خاطر چې تاجکستان ازبکستان ترکمنستان هغه دغو ته ولایتونو یا هیوادونو ته په اسانه د دې خلکو ورتګ ممکن دی یعنې ته یو تاجکستانی د بدخشان د تاجکستان د بدخشان یو تبع او د افغانستان د بدخشان یو تاجک د دوی تفاوت نه کېږي دا اسانه خواته وروښتلی سي عیناً لکه طالبانو چې په افغانستان کې مداخله کول اوس مثلا موږ تاسو اوس د دغه وضعیت سره لاس و ګرېوان یو موږ ته دې تشخیص نسو کولی چې کوم سړی په طالبانو کې د کچلاغ دی د چمن دی د میرانشاه دی د وزیرستان دی د پېښور دی دا کم یو د ننګرهار دی کم د مثلا دا به سړی څنګه د چترال و د هغه د منطقې انسان یو کندهاری یا هراتی څنګه تشخیص کړي چې دا د کونړ دی که دا د چترال دی یا مثلا دا ته نشي تشخیصولی ساقب صاحب
چې دغه شخص اوس زما مخ ته ولاړ دی، زه یې خپله نه سم تشخیصولی، یعنې زه د کندهار ولایت یم، دا نسي راته معلومېدلی چې دغه شخص چې اوس ما سره خبرې کوي دا د کوټې د چمن اڅک ځای دی که د سپین بولدک. دواړه په یوه لهجه خبرې کوي، یو رقم لباس یې دی. د کوټې خلک د کوټې پښتانه د دغه سره نه تشخیص کېږي. عیناً همدغسې یو وضعیت دی. په شمال کې هم ته یو ازبک د افغانستان ازبک او د ازبکستان د ازبک تفاوت نسی کولی. د یو ترکمن او د افغان ترکمن او د ترکمنستاني ترمنځ تفاوت نه معلومیږي. د یو تاجک د افغان تاجک او د یو تاجکستاني تاجک ترمنځ تفاوت نه معلومیږي. خو دا د دغه کار دپاره کیږي، د دې دپاره دی خلک تربیه کوي. او دا څوک کوي؟ دا پروژه طالبان پر مخ وړي. طالبان هغه د ما مخکې دا خبره درته وکړه، طالبان د هغه د عیشانو سره مشکل لري یا د هغه خلکو سره مشکل لري چې هغوی د دوی د ایډیالوژي خلاف د دوی پر ضد باندې ځینې اقدامات کوي. مثلا د دوی فعالیتونه تر سوال لاندې راولي. یو ښه مثال یې دغه دی، حزب تحریر. حزب تحریر چې کوم فعالیت کوي، کوم فکر مخته وړي، یا په داعش کې یو تعداد خلک دي، هغوی طالبانو ته همدا وایي چې کله چې موږ ټوله سره ملګري وو، په یوه جبهه کې په یوه سنګر کې مو ناست وو، په یوه کمپ کې مو روزنه ترلاسه کول، موږ تاسو پر دې تعهد کړی وو چې موږ د امریکا سره جنګېږو. زه دلته یو مثال یو دغه درته وایم، یو دا هم د طالبانو د خپله د وخته یو کتاب دغه د هغه سوریه ده یا قصه ده. طالبانو په خپل وخت کې یو کتاب چاپ کړي، په پښتو په دري ژبه یې دغه کې ژباړلی وو، اصلي په عربي وو، چې د القاعدې نظامي دکتورین فکر یې د القاعدې پسې دغ کړي وو. کتاب د کفارو تور لښکر د بین النهرین پر مځکه، کولی شي چې اوس هم پیدا کړي په افغانستان کې به وي. په دې کتاب کې القاعدې د اسامه بن لادن د ملا عمر په ګډون دوی خپل لیدلوري تعریف کړي. هغه کې څه ویلي وه؟ دوی ویله چې امریکا زموږ اصلي دښمنه ده. امریکایي قوتونه د اسرائیلو ملاتړ کوي چې بیت المقدس خاوره یې نیولې ده، او همدارنګه امریکایي قوتونه په سعودي عربستان کې چې هغه هم د اسلام مقدسه خاوره ده په دې کې میشت دي. دا د اسلام سپکاوی دی. موږ د امریکا سره مخامخ جګړه نسو کولی. نو څه کول پکار دي؟ موږ باید امریکا اړ کړو چې داسې یو هېواد ته راشکیل سي د جګړې دپاره لکه افغانستان، ځکه موږ په عین تکتیکونو باندې شوروي اتحاد مات کړی دي. دا خبرې د شهزاده ترکي الفیصل په کتاب کې د افغانستان فایل کې هم شته، کولی سي هغه ته مراجعه وکړي. دا د اسامه دغه و، او په دې کې ملا عمر د طالبانو غټه رهبري دا ټوله په دغه باندې اتفاق نظر درلودي چې امریکا باید اړه کړو چې هغه د افغانستان و خاورې ته نظامي مداخله وکړي. اوس دغه پوښتنه خلکو ته باید دا راجي سي چې آیا امریکایانو په راتګ کې د افغانستان خلکو لاس درلودی که یا طالبان غوښتل چې امریکا افغانستان ته راولي؟ ملا محمد عمر غوښتل چې امریکا افغانستان ته راولي. کله چې دا وکړله دوی امریکا واقعا مجبوره کړه چې په افغانستان کې هدف یې څه و؟ ول موږ که لکه شوروي اتحاد چې په افغانستان کې مات کړي د ګورلایي جنګو د له وجې، افغانستان د دغسې جګړې دپاره ښه مساعد دی، ځکه موږ مخامخ د امریکا سره جګړه نشو کولی، هغه په نظامي او په ټکنالوژي کې تر موږ ډېره لوړه ده. کله چې امریکا په افغانستان کې چې افغانستان د داسې ګورلایي جنګو دپاره ښه مځکه لري، ښه خلک لري، خلک یې هم اماده دي دې جګړې ته، فکري لحاظ د افغانستان خاوره ورته اماده ده. کله چې مو امریکا ماته کړه، امریکا دولت په ونړېږي او د هغه په نتیجه کې به سعودي کې هم دولت تغییر وخوري، د اسرائیلو دولت به هم له منځه ولاړ سي، په مصر کې به هم دولت له منځه ولاړ سي. مثلا دا ټوله اسلامي نړۍ کې به اسلامي د ترکیې دولت چې دوی دښمني ورسره درلودله چې ول دا دغه دی، دا سیکولر دی، دا به ټول له منځه ولاړ سي. موږ به اسلامي خلافت بیرته تاسیس کړو د افغانستان څخه. دا د اسامه بن لادن نظر و. د ایمن الظواهري، اسامه بن لادن، ابو مصعب زرقاوي، دا ټوله په کندهار کې وه. او د ملا صاحب په سرای کې دی، د ملا صاحب سرای ورته وایي، لوی ملا صاحب د ملا محمد عمر کور په دغه ځای کې اوسېدله. دا ټوله د لوی کمپونه وه. اوس چې د اسامه مړ سو، دغه مړ سو، او دغه ترمنځ طالبان ولاړله په دوحه کې د امریکایانو سره توافقات وکړه، او توافقاتو کې پر دغه ټینګار کړی دی د دوحې په تړون کې چې موږ به د اسرائیلو د امریکا او د امریکا د متحدینو دفاع کوو. نو هغه توافقات چې دوی کړي وه، هغه دغه ورته وایي د
حزب تحریر و مثلا جمعیت اصلاح و داعش و دا خلک همدا ورته وایي چې تاسو خو زموږ سره تعهد کړی وو، زموږ سره مو ژمنه کړې وه چې موږ د امریکا سره جنګي وو، تاسو خو ولاړئ د امریکا متحدین شولاست. تاسو نن په افغانستان کې خلکو ته اجازه نه ورکوئ چې د اسرائیلو پر ضد باندې عادي مظاهره وکړي، حتی دغه فکر ته اجازه نه ورکوئ. نو تاسو خو د هماغه فکر د هماغه تعهد خلاف حرکت کوئ. د دوی ترمنځ دغه دعوا ده او پر دغه باندې د دوی دښمني ده. اوس دغسې فکر لرونکي انسانان چې په دغه کې ستا په داعش کې یا په طالبانو کې یا مثلا په حزب تحریر کې یا په جمعیت اصلاح کې، دوی هماغه خلک نه پرېږدي او دغه مایکروبینو چې وایي هغه خبره صحیح ده. هغه دا ده چې طالبانو ته یو دغه ورکول سوی دی، یو ماموریت ورکول سوی دی، ISI ته یو ماموریت ورکول سوی و. د طالبانو سره راتګ افغانستان ته د ISI حاکمیت د همدغو شرایطو پر بنسټ و. امریکا ولې 20 کاله افغانستان کې جنګېدله، خو هغه ترهګرو چې امریکا ته عملي امنیت خطر متوجه کړی و، د امریکا پر اهدافو یې بریدونه کول او دغه فکر اسامه بن لادن ایجاد کړی و. د همدې دپاره راله کله چې او د طالب سره یې دښمني پر همدغه وه، بل کوم طالب سره امریکا مشکلات نه درلودل. امریکا په لومړي سر کې د طالبانو ملاتړ کوي. د یونیکال کمپنۍ، ډیلټا کمپنۍ په کندهار کې کمپونه درلودله، د لې خلک روزله، زلمی خلیلزاد او جیمز ډابنز هغه وخت په کندهار کې وه او د طالبانو سره سخته مدافعین وه. دوی د همدغې په خاطر چې دوی د اسامه بن لادن ملاتړ وکړي او امریکا ته یې تهدید متوجه کړي، په هغې خاطر امریکایان راغلل افغانستان ته. کله چې طالبانو بیرته توافقات وکړه چې موږ به هغه پخواني ذهنیت چې ملا محمد عمر درلودی دا بیت الله هغه توافق مات کړي، هغه فکر یې مات کړی دی او دوی د امریکا متحدین سوي دي، نور په افغانستان کې د امریکا مخالفو قوتونو ته اجازه نه ورکوي او ډېر ښه دا ماموریت اجرا کوي. نو امریکایان ولې د طالب سره نور مشکل ولري او کم ماموریت چې د لومړي سره دغه اسلام کارو ته ورکول سوی و چې د امریکا او د امریکا د متحدینو خلاف قوتونه چې په نړۍ کې موجود دي، خصوصا په اسلامي هیوادونو کې چې مداخله کوي، د هغوی پر ضد به جنګېږي. دا فکر د همدې دپاره جوړ سوی و. دوی بیرته هغه ماموریت مخ ته وړي. نو امریکایان خو د دوی سره بالکل نور مشکل نه لري. زه یوه آخري خبره دلته یادونه کوم. ځینې خلک دا یادوي چې اسامه بن لادن مسلمان و، نو زموږ د اسلامي او شرعي او افغاني حیثیت له وجې موږ اسامه امریکا ته نه سپارئ. دا خبره مطلق درواغ ده، ځکه مخکې در دې چې امریکا د اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړي، او سعودي دولت ترکیه الفیصل لیکلي دي چې حتی ملا عمر پر دې باندې راضي سو چې دغه به وسپارو، اسامه به بیرته د سعودي دولت ته وسپارو. امریکا خبرې بیخي نه وې رامنځته سوي. اولینو غوښتنه د اسامه د سپارلو او د اسامه د ترلاسه کولو د سعودي عربستان دولت کړې ده او ملا عمر سره ومنل. خو وایي دغه رالی جنرال احمد محمود چې د ISI مشر و، هغه وایي رالی ملا عمر ته یې وویل چې دا کار مه کوه. وایي ملا عمر خپل خبره بیرته واوښته چې نه سپارو. حتی شهزاده ترکیه الفیصل یې دسترخوانه ولاړ کړی دی ملا محمد عمر. دا ترکیه الفیصل لیکلي دي، وایي زه رالم د ملا عمر سره پر دسترخوان کښېنستلم، د ملا عمر فکر و ګرد شان بدل سوي وه او زه وایي دسترخوانه ولاړ کړلم. یعنې دوی دا درواغ وایي د طالبان چې دوی وایي موږ پښتونولي یا د افغانیت اصولو ته کتله چې میلمه زموږ کور ته راسي موږ یې د کوره نه چړو. نو څنګه دي د سعودي عربستان ډیپلوماټ، مسلمان ډیپلوماټ د خپل کمبلې سره ولاړ کړي، د کوره دې ویسي. مننه. ډیره مننه انګار صاحب کور ودا. قرار صاحب تاسو ته راګرځم که رښتیا طالبان دا پروژه پر مخ وړي، داعش تقویه کوي، که داعش تقویه شو د طالبان لپاره چلنج نشي جوړېدلی، که چېرته ان تر دې حده پورې شو چې د افغانستان ډېری ولایتونه یې له ځانه سره په واک کې واخیستل، د طالبانو دغه وجود نشو چلنج بیا د طالبانو دغه ادعا وي چې امن دی او موږ یو په ټوله خاوره حاکم یو، د طالبانو حیثیت نه صفر کیږي. البته د دوی په دننه کې موږ ته خو اوس هم حیثیت صفر دی. کله کله موږ تاسې داسې تبصره کوو لکه طالب چې یو داسې ماشین چې هغه خپل ځان لپاره فکر کولی شي، خپل ځانګړی د خپل ګټې او تاوان په بنیاد باندې فکر کوي یا په دې بنیاد فکر کوي چې طالب راتلونکی څنګه کیږي او څنګه نه کیږي. دا شی چې دا صحیح تصور نه ده. طالب د اهلیت تر درجې لوړول
دا دغه رقم دغه ابهامات رامنځته کوي. واقعیت دا ده طالب د څه نومونه چې دوی کاروي، کوم ارزښتونه چې دوی کاروي، دی یو ته هم نه ده ژمن. حتی خپله د امارت نامه ته طالب نه دی ژمن. دا موږ وکتل وروره د امارت لپاره به که دوی رښتیا دې ته ژمن وایي او دوی مستقل خلک وایي او افغانان وایي او دوی یو نظریې ته ژمن وایي